عثمان خیالي د دې سیمې یو نوموړی شاعر دی. حوالات خو د دې ملک ته سبب دي. خدایه که سا دې رانه اخلې واخلې خو سوال مې بدې شي سوالي مې نه کې او ماله د خپلو خزانو نه راکه چاته محتاج زندګي مې نه کې. پنځه شپږ میاشتې وشوې ځان له مې دا لیند روان کړی کومیټۍ والا راج وروره ګاډۍ یې رانه ویوړه هغه یې ماته کړه تخې مات کو. عثمانه څومره کتابونه دي یار؟ ما سره به د 30-40 نه سوا کتابونه پراته یوسف جان لاله خو غربت دی. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دا وخت منګور اسوات او دا مارکیټ ته تر غوخه مارکیټ وي دا غوخه په دې مارکیټ کې په دې گاډۍ د پاسه د دې پسند کې ولاړه عثمان خیالي د دې سیمې یو نوموړی شاعر دی. لیکوال شاعر ادیب دا تاجونه چې کم سړی دلته زموږ په دې چم کې څوک پسر کی نو دی به بېروزګار هم وي دی به لاچار هم وي دی به د غریبۍ پتل کې هم پروت وي د دنیا مجبورۍ وي د دا سړي په لمن کې به پرتی وي. قدرمنو زموږ په دې سیمه چې کم قلمکار د دې عمر لا د نستۍ سره په جنګ وي خدای خبر چې دا نور قامونه په قلم څومره ترقي کړې ده خو دا قلم چې دې سیمې له راشي او دې سره کم سړی وتړلی شي بیا یې روس سمني. عثمان خیالي څنګه یاره؟ یوسف جان لاله ستاسو ډېره زیاته مننه. حوالات خو د دې ملک ته سبب دي. حوصله وکړه عثمانه حوصله وکړه نن لږه حوصله وکړه خیر دی نن دې غږ ګورو. یا خو زما ټکي زوره ور دي یا خپه زیو یا خپه رساو لګېدل د عثمان خیالي په زړه دغه درد او تکلیف او یقینا چې تاسو هم دا وخت محسوسول شي. ما دې د ډک بازار نه دی دکانګي تک دا د وخت یو دکان دی ما صاحبه دې خو پښتون کنه پتنی چې دا اوخ کې بده په دې بازار کې څنګه کوي دا ډېر ګران کار دی. عثمان سره خبره ترې کوو. عثمان څومره کتابونه دي یار؟ ما سره به د 30-40 نه سوا کتابونه پراته یوسف جان لاله خو غربت دی. کتاب څوک چاپ کولی شي؟ کتاب خو د پیسو والا خلکو کار دی. دې ریاست زمانه ښه کاروبار واغستو دې ټولې منګورې ته پته ده پېښور ته پته ده ټولو پښتنو ته پته ده چې زما ښه کاروبار و ګاډی روزګار روان و. دا چې کوم په سوات کې کوم ازمیښت تېر شوي هغې ته نرس وړي دي هغې زما نه هر څه ویوړل د هغې نه پس مونږ ځان نه مزدوري اخوا دېخوا ګاډۍ ته راووتو په ګاډۍ کې کومیټۍ والا ګاډۍ زما نه ویوړه ماته یې کړه. بیا زما نه یو ملګري انټرویو وکړه د هغې نه یو ملګري ماته ویزه راکړه وې دا ویزه واله او ته راشه دلته کیس یې راته ویزه راکړه زه پېښور ته لاړم میډیکل له پېښور ته میډیکل له لاړم
ما ته په دې خپه کې وستا یو رګ دی دا پړسېدلی دی ما ورته ویل صاحب د دې رګ نه ماته څه تکلیف نشته او په دې ملک کې کاروبار او دا نشته او زما بچو ته ډېر سخت تکلیف دی ما پرېږده وی نه دا بکې هغه پیسو ته اړولې وه 2.5 لکه روپۍ زما سره یوسف جان لالا نه وې چې ما هغه ته ورکړی وی زه مجبوره شوم لاړم خو په صحت کارډ یې ما ته اپریشن وکړو زه چې واپس ورته رالم ما یې اپریشن یې وکړو خو ما یې ته وی چې دا یو 2 ټکې دي ما یې زما نه خو 100 ټکه وویستل وی دا پرېږده وی اوس ستا اکسرې کې پراخ دی نو ما یې د خدای ازادي ما چې زما په اکسرې کې پراخ و تا په ما باندې اپریشن ولې کوو تا خو زه دلته په پاکستان کې د ګاډۍ نه وویستم ته کې وایي تا ما ته اول ولیدی چې ته ما سیرې وروستو ما ته وایي چې ستا په اکسرې کې پراخ دی دا کوم نمونه مرګ دی دا کوم نظام دی بړه د بجلۍ بلونو ته وګوره د وړو ته وګوره قسم مې دی په خدای کې یو سړی وایي چې زه څه چل وکړم غلا وکړم منشیات خرڅوم څه چل وکړم گزاران دی بیا څنګه کېږي عثمانن گزاران بس د الله د طرفه د کېږي په هره طریقه باندې هغه غني خان خبره وي رزق خو خدای سپیل هم په ډېران باندې ورکوي نو غریب سړي له هم دي څه ورکوي نور په دې ملک کې څه دي په جړاګانو باندې دا نه کېږي ځان ورته ووایو قسم مې دی په خدای که څوک په چا باندې زړه سیږي دا نه دی روزګار به ځان له جوړی او دا به درته نه دي دا راته ووایي چې رسول مو دې راسوس ټماټر خرڅوي او په بازار کې 5-6 میاشتې وشوې ځان له مې دا لیند روان کړی کومیټۍ والا راغلي وروره ګاډۍ یې رانه ویوړه هغه یې ماته کړه تخې مات کو د دې دوکاندارانو سره د خدای ښه وکړي ما ته وایي زه خیر دی دلته ودرېږه دوی څوک نه پرېږدي خو ما ته څه نه وایي وایي ځان نه ودرېږه ځان له خپلو بچو له رزق میزق ګټه عثمانه تا خو یو دوران تېر کړی دی نو دا وخت څنګه پاس کې یوسف جان لالا زما خو په خپله باندې دا زړه دی زه یم خدایه دا ټول خلک جنت ته بوځي او خدایه دشمن هم دوزخي مې نه کې خدایه که سا دې رانه اخلې واخلې خو سوال مې بدې شي سوالي مې نه کې او ماله د خپلو خزانو نه راکه چاته محتاج زندگی مې نه کې زندگی سړی مجبوره شي په شرم باندې غربت وایي د سړي نه جامې وباسي او په کم ځای کې چې وایي دا روډۍ د مزدورۍ نه ګرانه شي یوسف لالا دا 2 څیزونه وایي ارزانه یو د سړي غیرت او یو د ښځې عزت بچیان دې څه کوي بچیان مې واړه دي یو بچی مې دغه دی د لږ لوی دی یو ملګري اوس د ما په دې ویزه باندې کېدی شي دا هغه ولېږمه خدای به دا سخته تېره کړي خو دې بیلونو ته خو یوسف جان لالا قسم په خدای که د جاني کټینګ شي دا خو دلته مونږ د وړو له چې پیدا کړو دونه بله پسې راشي چې نوره سر تندی ورته وو یو پیره 2 خو سړی قرض وکړي نو هره پیره به چا ته ودرېږي چا له خو څوک څه ورکړي هر سړی خراب دی یوسف جان لالا یوازې زه نه یم ما ته اکثر خلک وایي دا یار دوست چې نو یار دوست خو زما نه ډېر خراب دی به زما سره څه وکړي د بېوسۍ په دې دوران کې نکاح ته چاته بیا عثمان بس الله ته یو ځان غورځولی دی او دې به څوک پیدا شي انشاءالله چې مونږ به د دې دغه نه سختې نه راوباسي الله به خیر کړي د الله نه یو ډېر امید دی خو جړه راله کم از کم په دې خبره باندې راځي چې د دې حکمرانانو د عیاشیانو ته ګورو او د دې خلکو د غربت ته ګورو قسم په خدای چې دلته کې داسې خلک دی چې زه وجاړم زه په ځان باندې قسم په خدای که جاړم زه چې د خلکو ته ګورم چې د دې خلکو د ګزاره څنګه کېږي چې یو سړی په 200 روپۍ باندې دیاړي کوي یوسف جان لالا زما په 1500 روپۍ زه ګټم ګزاره نه کېږي چې هغه په دې 200 کې څنګه ګزاره کېږي عثمان خلیل خپل نمبر مونږ سره لږ شریک کړه زما نمبر دی 0344 1973 133 46 او دا 46 دی بل نمبر خو نشته نه دا یو نمبر دی واتساپ شته عثمان او په دې باندې واتساپ ته جی دا عثمان خالی قلم او د کتاب خاوند او ټول دنیا پیژني ځکه کله حیران پدې شم چې سړی رکوټ نه رکوټ فنکار کده سکرین پیژني او چې کوم لیکوالي او بلها کتابونه به څوک نه پیژني د غټه وجدار صاحب چې کتاب څوک ګوري کتاب ته څوک وزګاری نه د گاډي کدل تا پر ډک بازار کې ماته شناغه سړی ته پودا پته نه و چې دا سړی ستاره دې سیمه سترګې وګونه دي دا شاعر دی دا ستا د ټولو دردونو هغه سمندر پسو جملو کې او پسو ټکو کې راغون کې عثمان خالی د خبرونه خو زموږ سره ترسي مړه خو به دې ډکی شیرونو لارې کوم سره سره شریکول غواړي
وای د یو نه یو د بل نه بل ښکلی دی او د سوات د خاورې هر یو ګل ښکلی دی او ته پېښور ته په چکر خو راشه او بیا به دا نه وایي چې کابل ښکلی دی او د چا د مخه چې دنیا پیدا ده هغه د ټولو نه اول ښکلی دی عثمان خیالي چې پکې نه وي او تاله به دا دنیا مزه نه درکوي نه نو شعرونه مې ډېر زیات لیکلي دي یوسف لالا خو بس غربت داسې په مخه کړي وو لکه لیونی سپی چې خلکو په مخه کړی څو شعرونه د عثمان خیالي صاحب نه ورو خو ما ګاډی بوزم چېرته چې دی خپل روزګار کوي راځئ موږ जन्नत रेजिडेंसी पेशावर की सबसे प्राइम लोकेशन पर HPK से 0 मिनट की मसाफत पर मैकडॉनल्ड से इंतहाई करीब नज़द KFC रुम्बे और जानगढ़े तसरोजर मॉल हवादार अपार्टमेंट्स रिहायशी और कारोबारी अफराद के लिए अलहदा खारजी रास्ते जन्नत रेजिडेंसी Asaudia Double Action Chemical Brand Power Magic Washing Powder। वॉशिंग पाउडर से हो अब कपड़े ज्यादा मुलायम, रंग खिले खिले और बेहतरीन सफेदी। असौदिया डबल एक्शन वॉशिंग पाउडर केमिकल ब्रांड। मैनेजिंग डायरेक्टर मंजूर हुसैन, अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री। د څه کمزور او سخوار نظام دی او په هر مرض باندې بیمار نظام دی د څه کمزور او سخوار نظام دی او په هر مرض باندې بیمار نظام دی او دلته کې غټ غلبي په غټه او دا دلته کې دومره مزیدار نظام دی او یوسف جان لالا چې وایي ماړه د وږو نه ډوډۍ تختوي ماړه د وږو نه ډوډۍ تختوي ساجیبه زموږ د ښار نظام دی او په سپارش او په رشوت چلیږي د بدبودار نظام دی او کایله خودم په ما ټیکس لګوي دا د سرکار څه مردار نظام دی او عثمان خیالي غریب دولګي بمري دا د مالدارو د خمار نظام دی د هر یو ښکلي نه منګول اخلم او د محبت په لاره پل اخلم او د هر پیرون سره مې ښکر وهلی د هر پیرون نه به بدل اخلم او دواړه زما دي نیکه نیکه ورونه که پېښور او که کابل اخلم او منصب په خوله مې ګزارونه کوي که ورته نوم وخته د غل اخلم او دا چې خپیاب له په ازغو روان یم خلک به ګوري زه به ګول اخلم او زه دې په ګټه تاوان نه یم اشنا عثمان خیالي دې په توکل اخلم او نه مو په چا مخ او نه احسان وکړو مونږ په پردي جنګ کې تاوان وکړو ډېره مهرباني دا خپرونه د منګورې د ښکلي سوات د بازار چې دې ته د غوښې بازار وایي قدرمنو موږ سره پرې خپل وجود کې یا غوښه تړلې ده چې ذکر یې کېږي دړه په نوم داړه د هر سړي بل شان وي خو که د یو شاعر دړه تپوس کې او بیا که اړه د عثمان خیالي وي او هسې په دې تله کې کېدی قدرمنو ډېر به زورور وي او ډېر به وزندار وي ځکه چې د شاعر سترګې او زړه په ولس دردېږي په دې اړه کې به ډېر لوی درد پروت دي ډېر لوی تکلیف پروت دي ځکه به په دې تله وزن لري قدرمنو دا وزنداره زړه په چاپېرچل کې ولې دونه سپک دی چې سترګې بصیري وکړل قدرمنو یو بېوسه یو لاچاره عثمان خیالي د دې سیمې یو ښکلی شاعر دی یو قلمکاره او د کتاب سره تړلی یو سړی چې ټماټر خرڅوي په دې بازار کې نو ښه خبره ده خو قدرمنو دی د ډېر څه قابل دی چې ورته میلو شي قدرمنو دا خپرونه سر ته رسي ما د عثمان خیالي دا نمبر تاسو ته کېښود دا مې در ډالۍ کړ په دې نیت او په دې هیله چې دا سړی د دې علاقې ډېر نوموړی سړی دی راځئ چې ورسره ودرېږو چې دی په کلو مټ د قلم خدمت وکړي یو جهان مننه عثمان خیالي الله دې سخت معاف کړه باچا ډېره زیاته مننه او ډېره مهرباني Yeah.